په لاهور کې یوې ښځې سره یو جعلي پیر غلط کار کړی دی. دغه ویډیو هم په سوشل میډیا وایرل شوې ده. دغه ویډیو در سره هم شریکول غواړم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده چې د غازي آباد تانی په حدودو کې شوې ده. دغه ښځې څه ویلي دي او خپلې خبرې هم په سوشل میډیا خپرې کړي دي او دغه جعلي پیر هم پولیسو نیولی دی چې دغه ښځې سره یې ناروا او غلط کار کړی دی. دغه ښځه وایي چې زه د دغه پیر خوا ته ورغلم چې ماته یو تعویض وکړي ځکه چې ماته څه کورني مشکلات وو، خو دغه پیر زه په زوره راونیولم او ما سره یې ناروا کار، زما جامې او زما عزت یې تار تار کړلو. چې د هغې نه پس دغه ښځه راغله او د پولیسو سره یې رپورټ درج کړی دی چې د عارف بابا په نوم باندې یو پیر یادېږي چې زه د تعویض دپاره ورغلی وم چې زه یې راونیولم او زما سره یې دغسې ناروا کار وکړو او زنا یې را سره وکړه. ښځې رپورټ درج کړی دی. نو د دغه وروستو پولیس په دغه پیر چاپه وهلې ده او پیر یې نیولی دی او د هغه په خلاف یې قانوني کاروایي شروع کړې ده. دوستانو، دا یوازینۍ واقعه نه ده چې مخې ته راځي. داسې ډېرې واقعګانې چې جعلي پیران د ښځو سره داسې کارونه کوي او د هغوی عزتونو سره لوبې کوي او ښځو لا هم په کار دي چې داسې پیرانو ته نه ورځي ځکه چې دغه پیران په معاشره کې یو ناسور ګرځېدلي دي او ډېر دغسې پیران دي چې د داسې کارونو دپاره یو ټکانه پیدا کړې ده. نو دوستانو، دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښ شوي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.